بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. څنګه موږ سمارټ واچ د موبایل سره کنیکټ کولی شو د خپل انډراید موبایل سره. ډیرو ملګرو زموږ سمارټ واچ واغستو خو پرې باندې اوس نه پوهیږي زیاتره ملګري پکې چې څنګه موږ د سمارټ واچ د موبایل سره کنیکټ کولی شو. نو په نن ویډیو کې درته ټوله طریقه درښیم چې څنګه تاسو سمارټ واچ د خپل انډراید موبایل سره کنیکټ کولی شئ. ډیره اسانه طریقه ده خو زیاتره ملګري پرې نه پوهیږي. ما راځئ زه پرې درله ویډیو سازه کوم چې په اسانه پوه شئ. ځکه چې کله موږ سمارټ واچ د موبایل سره کنیکټ کړو د هغې کې چې کوم اس ام اس موږ ته راځي د سوشل میډیا مطلب فیسبوک شو، مسنجر شو، واتساپ شو، انسټاګرام شو، د هغې اس ام اس به کې هم موږ کتلی شو. دا شان دې سره سره موږ به کې خپل کسټم تیم هم چینج کولی شو، خپل تصویر به کې هم په سکرین باندې ورتلی شو، مختلف قسم نور هم ایکسټرا فیچرز دي پکې. ټول درته زه نن ویډیو کې ښیم سټیپ بای سټیپ او ټوټلی ویډیو وګورئ څه ځای درنه پکې مس نه شي. هسې نه بیا وایئ چې نه پوهېږو. او که تاسو د چینل نه سبسکرایب کړی دا هم سبسکرایب کړئ ځکه دغه شان انفارمیټیو ویډیو زه تاسو له روزانه خېږم. بیا هم څوک پوه نه شو نو په کمنټ کې ماته خامخا ووایئ چې پوره پرې پوه شئ. دې لپاره موږ دوه اپلیکیشنز ډاونلوډ کوو. اول نمبر چې کوم دی ټیکې لینډ ټیکه چې هغه سي د هغې لپاره تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. ستاسو سره پرې ډبي کې خپل یو کاغذ پروت وي، دا کاغذ وي پرې کې هم کیو آر کوډ دی. تاسو د کیو آر کوډ په ذریعه باندې سکین کولی شئ. نو تاسو ته به دغه اپلیکیشن راوړي پرې خپل ډبي کې دا کیو آر کوډ په دې ذریعه باندې تاسو سکین کولی شئ. هغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. بل که څه زد 10 یا زد 20 هغه سي د هغې لپاره بیا دا اپلیکیشن دی. نو په هغې کې هم ظاهر خبره دا دغه پکې کاغذ به پکې په دې باندې به کیو آر کوډ سکین کولی شئ. ډایرکټ دا کاغذ هم ډاونلوډ کولی شئ، لینک به تاسو ته راشي. او که نه کوئ نو دا اپلیکیشن تاسو ښکاري دا یو چې کوم دی دا د زد 10 او زد 20 دپاره دی. دغه شان که تاسو د ټیکې 90 مخکې هم وي د هغې دپاره دا اپلیکیشن دی. کوم یو هم ګړی ستاسو سره وي د هغې دپاره تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اوس دا اپلیکیشن مونږ کنیکټ کولی څنګه شو زه خپل موبایل سکرین طرف ته هلته مې پوره پوه کوم. کله هم تاسو دا اپلیکیشنز ډاونلوډ کړئ نو تاسو به دغه شان انټرفیس شو کېږي. په دې هوم کې دغه شان انټرفیس پته شو کېږي. تاسو پر ډیوایس باندې کلیک کړئ. په ډیوایس باندې کلیک کړئ د ټول اول تاسو خپل بلوټوث او لوکیشن چې کوم دی دا تاسو آن کړئ. کله تاسو دا آن کړئ خپل بلوټوث او لوکیشن نو دلته کې بیا لیکلی دی گو بینډ، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته کې سرچینګ روان دی، دې ته به تاسو صبر کوئ چې کله دلته څومره سمارټ واچ ستاسو خواته دي هغه به راواخلي. دا یو هم راواخیستو زما سره اوس په افیس کې ډېر زیات دي نو ډېر شی به اوس راواخلي. خپل ګړی به آن ساتئ خپل موبایل خواته کېږدئ. دلته کې راواخیستو واچ، په دې باندې موضوع کلیک واخلم. په دې زه کله کلیک واخلم ما ته اوس وایي چې دا یو کمپلیټ شو. دا څلور ورڼه چې کوم دي دا دې ته به صبر کوئ چې دا کمپلیټ شي. تاسو لیدی شئ ګړی چې کومه ده سمارټ واچ چې کوم دی دا کنیکټ شو. اوس دا موږ معلومولی شو فایند چې آیا دا کنیکټ شو. تاسو پر فایند باندې کلیک والئ نو ستاسو د ګړی ته به سیګنل لاړ شي چې او دا یو دا ستاسو وایبریشن وکړي ستاسو ګړی. په دویم نمبر باندې دی ریموټ شټر. تاسو په دې باندې کله کلیک واخلئ په دې په یو کوم دېز نه تاسو د ګړی نه په خپل موبایل کې تصویر اخیستی شئ. تاسو لیدی شئ زه ناست یم دلته کې بهر دا فیس نه بهر نو زه اوس د دې نه سکرین شاټ تصویر لم 3 2 1 مال ته په ګړی کې کلیک وهلو تصویر ته ویستلی شو. دا زما سره ګړی ده اوس لیدی شئ تصویر ته واخیستلی شو. په دریم نمبر باندې دی رایس. د دې دا مطلب دی کله هم تاسو ګړی په لاس کړي او تاسو خپل ګړی چې کومه ده نو هغه داسې ځان ته راواړوئ نو په دې کې به ډایرکټ سکرین آن شي او لایټ به پکې آن شي. نو ستاسو ټایم به نه ضایع کېږي، بټن به پکې نه وهئ. څلورم نمبر باندې دی فریکوینټ کانټیکټ. په دې کې تاسو خپل کانټیکټ سیو کولی شئ. کانټیکټ نمبر یې کوم کال چې پکې راځي نو تقریبا 10 پورې پکې تاسو سیو کولی شئ ځکه دې ریم کمزوری. او په پنځم نمبر باندې چې کوم دی نو هغه دی ډیل سیټینګ. دا ډېر اهم دی کې تاسو تیمز چې کوم دی را چینج کولی شئ. تیمز څومره تیمز دي دا پکې تاسو چینج کولی شئ. دا تاسو لیدی شئ دا ټول تیمز دي. تاسو لیدی شئ دا ټول تیمز پکې انسټایل دي. کوم یو هم تاسو انسټالول غواړئ نو انسټایل یې کړئ. د یوې خبرې پکې تاسو خیال وساتئ چې کله هم تاسو تیم انسټایلوئ نو تاسو خپل موبایل او دا ډسکنیکټ کوئ. ماسې نه بیا پکې وروسته ته مسلې دا بیا ریفر کول ډېر ګران دي. نو خپل موبایل چې کوم دی دا کنیکټ ساتئ. دا انیمیټ تیم دی پکې مختلف قسم ډېر شي تیم دي دا تاسو انسټایلولی شئ. اوس څلورم نمبر خپل تصویر پې موږ څنګه لګولی شو. د هغې لپاره تاسو سوچ وکړئ خپل تصویر پې تاسو لګول غواړئ. دلته کې لیکلی کسټم ډایل په دې باندې په دې کې تاسو دا درې دي په یو باندې هم کلیک واخلئ. کله به تاسو کلیک واخلئ تاسو به دغه شان انټرفیس شو شي. تاسو بیا پر سلیکټ باندې کلیک کړئ. په سلیکټ باندې کله تاسو کلیک کړئ دلته کې اوس تاسو څه کولی شئ خپل تصویر چې کوم دی هغه تاسو راغستی شئ. اوس دلته سکرین شاټ کې زما یو تصویر پروت دی. دا یو زما چې کوم ډي پي ده نو دا زه کوم دلته دا خو رالی خو تاسو دلته کې تپوس کوئ دا ټایم زما په مخ باندې راغلی نو زه ورته وایم چې دا لږ د ښی طرف ته کا یا د باټام ته مطلب لاندې ته کې نو دغه شیانې هم ټیک دی. بیا به تاسو په انسټال باندې کلیک واخلئ. په انسټال کې کلیک واخلئ خپل موبایل ډسکنیکټ کوئ. نه په دې ټایم کې به تاسو څه کوئ خپل موبایل به نه ډسکنیکټ کوئ. ګاټ اټ باندې ما کلیک واغستو دا سرچینګ روان دی. اوس په کې دا کنیکټ شي. چې کله هم دا اپډیټ کله دلته کې تاسو سره شي اپډیټ سکسسفولي نو تاسو چې کوم دی تیم اپلای شو
تاسو په غړی باندې تیم اپلای وشي تاسو باندې سکرین ښکاري څومره مزیدار لګي هم په دې طریقه باندې تاسو تیم اپلای کولای شئ دا شنه کې تاسو بیک راشي تاسو تیم په اپلای کولای شئ دلته کې به لیکل ریسیټ ډیوایس خپل ډیوایس تاسو ریسیټ کولای شئ په دې طریقه کله تاسو دا ټول سیټینګ وکړئ دلته کې به لیکل دی برا میسیجز پوش پرې باندې تاسو چې کوم اس ام اس تاسو ته راځي هغه تاسو مطلب د عام اس ام اس هم راوستئ شئ په غړی کې کته د فیسبوک میسنجر کې راځي انستګرام والا اس ام اس اسکایپ والا دغه لینډین والا کوم اس ام اس دي هغه تاسو راوستئ الرم پکې هم لګولای شئ او مختلف قسم نور هم اپشنز پکې دي تاسو په خپل باندې بیا چې کوي د کول طریقه مزده کو نو په دې طریقه تاسو د سمارټ واچ کنیکټ کولای شئ